سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان ابدالیان به په درې اړخیزه سیریز کې نن د هانګکانګ لوبډلې سره پایلوبه ترسره کوي. افغان ابدالیانو په دغه درې اړخیزه سیریز کې ډېرې زبردست بهترینې لوبې ترسره کړلې چې هانګکانګ لوبډلې ته هم ماته ورکړله، عمان لوبډلې ته هم ماته ورکړه. افغان ابدالیان به نن د هانګکانګ لوبډلې سره پایلوبه ترسره کوي. په دغه درې اړخیزه سیریز کې افغانستان، عمان، هانګکانګ لوبډلې لوبېدلې. د افغانستان ابدالیانو په دغه درې اړخیزه سیریز کې دوه لوبې ترسره کړلې چې دواړې لوبې یې وګټلې، خو داسې عمان لوبډلې بیا دوه لوبې وکړلې چې دواړې یې وبایللې. هانګکانګ یوه وګټلې، یوه یې وبایلل. خو نن افغانستان او هانګکانګ لوبډلې پایلوبې ته وتلې دي، خو لوبه کې لا بیا هم باران دی. باران تر اوسه پورې شروع دی، لوبه نه ده شروع سوې. چې څه وخت لوبه شروع سي تاسو سره به تازه معلومات شیر کوو. ملګرو، تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان او هانګکانګ غالب لوبډلو ترمنځ په دغه پایلوبه کې باران ودرېږي او لوبه ترسره سي، افغانستان ابدالیان دغه لوبه وګټي. که وګورو د افغانستان ابدالیانو کې ډېر ځوانان لوبغاړي شته او داسې سینیره لوبغاړي هم پکښې کې دي، نو انشاءالله هانګکانګ لوبډلې ته به یو ستره ماته ورکړي. که وګورو د افغانستان ابدالیانو لوبډله ډېره پیاوړې لوبډله ده، نو تېره ورځ هم هانګکانګ لوبډلې ته یوه غټه ستره ماته ورکړله چې هانګکانګ لوبډله یې په 112 منډو کې آوټ کړله. خو یاد هدف یې افغان ابدالیانو ډېر په اسانۍ سره په 14 اوور کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ چې هانګکانګ لوبډلې ته یې په 7 وکټو په توپیر ستره ماته ورکړه.